خبر پاکستان طالبانو سره د خبرو حوصله لاس ورکولو په حال کې دی. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ. د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ وروستیو پرمختګونو په اشاره لیکلي د پاکستان له طالبانو سره د خبرو حوصله لاس ورکولو په حال کې دی. د پاکستان د استخباراتي پخوانی مشر طالبان له واک ته د رسیدو 3 اونۍ وروسته د کابل ته سفر وکړ. هڅه یې کوله نړۍ ته ډاډ ورکړي چې افغانستان د راتلونکي طالبان له بیا واک ته رسیدو سره روښانه شوی دی. وروسته مجله راغلي چې داسې حال کې چې امریکا د متحدین وروسته له هغه چې له افغانستان ووتل هیواد یې د اطرافي اسلامي ملیشې ته په لاس ورکړ. خو د پاکستان ISI مشر جنرال فیض حمید خوشبین چې په افغانستان کې هر څه سم دي د چې طالبان په افغانستان کې له واک ترلاسه کولو د پاکستان پوځ استخباراتي ډیر کسان خوشبین وو، خو ځکه پخوانی افغان حکومت چې له نور منځله یې تللی و، خو ګواښ له خپل ګاونډي پاکستان سره مخالف او د پاکستان سیال هند سره یې نږدې اړیکې لرلې. د افغانستان نوي واکمنان د طالبانو پاکستان استخباراتي پخوانی ملګري او د پاکستان له لومړیتوب کلونو راهیسې له طالبانو سره مرسته کوله چې مشران یې د اوږدې سخت دریځ پر مهال په پاکستان کې اوسېده. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.